موږ د اف ایکس تابع راکړل شوې ده چې 3x مربع منفي 13x منفي 1 پر 6x مربع منفي 450 او غواړو چې د تابع لپاره د عمودي او افقي مجانبونو معادلې لاسته راوړو. نو تاسو کولی شئ چې ویډیو ودروئ او په دې باندې خواري وکړئ. بیا به راشو موږ به په شریکه حل کوو. نو رابشو لومړی به د افقي مجانبونو خبره وکړو. راځو دلته لیکو چې افقي مجانب د دې څه شی دی. افقي مجانب دا مساوي کیږي کله چې مطلقه قیمت د x دا څو ته لاړ شي، دا لاړ شي بې نهایت ته. نو د اف ایکس قیمت څو ته راځي، دا په دې معنا چې که چیرې x لاړ شي منفي بې نهایت ته نو اف ایکس څو کیږي، او کله چې x لاړ شي x نږدې شي څو ته مثبت بې نهایت ته نو د اف ایکس قیمت څو کیږي. نو اوس د لاسته راوړلو لپاره موږ سره دوه طریقې دي. زه لومړی راځم د اف ایکس تابع بیا سره دلته لیکم چې 3x مربع منفي 18x منفي 1 دا ټول تقسیم پر څو باندې؟ تقسیم پر 6x مربع منفي 450. اوس د دوه طریقې دي. لومړی طریقه دا ده چې داسې وایو چې که چیرې د x مطلقه قیمت همداسې پسې لویږي نو بیا په اف ایکس تابع کې چې دی د متحول لوړ توان والا کوم حدونه چې دي هغه به د تابع سلوک ټاکي، او د متحول لوړ توانونه چې دی په صورت کې هم 3x مربع دی او په مخرج کې 6x مربع. نو دغه x مربع دلته هم دی، دغه x مربع دلته هم دی، دواړه د متحول لوړ توانونه دي. نو لیکو چې کله چې د x مطلقه قیمت دا نږدې کیږي څو ته؟ بې نهایت ته. نو f د x تابع چې دا تقریبا مساوي کیږي له څه سره؟ 3x مربع تقسیم پر 6x مربع سره. دلته دا نور حدونه هم شته خو دو پکې ثابت دي، په هغې د هغې په قیمتونو باندې خاص توپیر نه راځي. دلته x پکې شته دی خو دلته x مربع دی. نو د x مربع قیمتونه دا نظر ځان ته x ته ډېر زر لوړیږي. نو ځکه وایو چې د تابع سلوک به دغه دوه حدونه ټاکي. اوس کولی شو دا داسې تجزیه کړو چې x مربع د x مربع سره ختمیږي، 3/6 دا مساوي کیږي له 1/2 سره. نو د تابع قیمت به 1/2 ته نږدې کیږي. نو ویلی شو چې د تابع افقي مجانب لپاره معادله څه شی ده؟ y مساوي کیږي 1/2 سره. دوهمه طریقه دا ده که چیرې دا طریقه ستاسې ذهن کې ډېره نه کیني، هم ډېره نه وي خوښه شوې، مونږ کولی شو چې دغه د اف ایکس تابع صورت او مخرج د متحول په لوړ توان باندې وویشو. نو راځو په دې کې د متحول لوړ توان x په توان د 2 دی یا x مربع دی. نو صورت به هم راواخلو 1/x مربع کې به ضرب کو، معنا ده چې په x مربع باندې مو ویشو، او مخرج به هم راواخلو په 1/x مربع کې ضرب کو. نو ګورو چې تابع په قیمت کې کوم بدلون نه راځي، ځکه صورت او مخرج موږ په عین عدد باندې یا په عین متحول باندې ویشو. دې ځنه به موږ ته پلاس راشي که چیرې موږ دغه صورت او مخرج دواړه په دې باندې وویشو. دلته پاتې کیږي 3 منفي 18x چې په x مربع باندې وویشو پاتې کیږي منفي 18/x، او دلته به شي منفي 1/x مربع، او مخرج کې به پاتې شي دلته د 6 مربع چې په x مربع وویشل شي دلته 6 پاتې کیږي او منفي 450/x مربع. اوس راځو ګورو که چیرې x ته نږدې شي، x بې نهایت ته نږدې شي، نو دا اف ایکس به څو ته رسیږي. یعنی که چیرې موږ راواخلو د لیمیټ په شکل راواخلو چې لیمیټ به څو وي که چیرې x نږدې شي مثبت بې نهایت ته. نو پوهیږو چې دا به هم صفر کیږي، دا به هم صفر کیږي، دا به هم صفر کیږي. نو اف ایکس به نږدې شي څو ته؟ 3/6 ته. 3/6 کوم چې مساوي دی له 1/2 سره. په ورته ډول که چیرې وایو چې x منفي بې نهایت ته نږدې شي بیا به څه کیږي؟ بیا هم دا هم صفر کیږي، دا هم صفر کیږي، دا هم صفر کیږي، او اف ایکس نږدې کیږي څو ته؟ 3/6 کوم چې مساوي دی له 1/2 سره. نو y مساوي 1/2 د دې افقي مجانب شو. اوس راځو د دې عمودي مجانبو کې خبره کوو. یو ځل بیا به راشو دلته به ولیکو چې د دې عمودي مجانب راخلو. عمودي مجانب. نو ښایي ستاسې زړه ته دا خبر راځي چې عمودي مجانب به څه شی وي؟ د x هر هغه قیمت چې په هغې سره دغه
تابع چې دی د مخرج صفر کیږي او دغه صورت بیا تقسیم پر صفر راځي دا تعریف کیږي نه دا به د عمودي مجانب وي خو دا یوازې د ایکس داسې قیمت چې دا مخرج ورسره صفر شي عمودي مجانب لپاره بسنه نه کوي دا سمه چې په دې د ایکس په یو قیمت داسې وي چې دغه تابع ورسره تعریف کیږي نه خو هغه به د عمودي مجانب نه وي دې لپاره راځو موږ دغه مخرج د دې ګورو او د دې موږ فکتورونه نیسو بلکې راځو د دې صورت او مخرج دواړو فکتورونه نیسو نو راځو لیکو چې اف د x دا مساوي کیږي صورت چې موږ په فکتورونو باندې ویشو صورت کې هر یو حد په دریو باندې د ویش وړتیا لري نو درې پکې مشترک اخلو لیکو چې دا وشي x مربع منفي شپږ x منفي اووه ویشت او مخرج ته راځو په شپږو باندې دواړه ویشل کیږي نو شپږ به پکې مشترک شي x مربع منفي نهه بشي اوس راځو دا صورت او مخرج نور هم څنګه کو په فکتورونو ویشو نو وبلیکو چې دلته بیا اف ایکس مساوي کیږي صورت کې چې پلاس راځي صورت کې درې په خپله دلته چې دوه عددونه پیدا کو چې ضرب حاصلې اووه شي منفي اووه شي او جمع حاصلې منفي شپږ شي دا به شي ایکس منفي نهه او ایکس مثبت شپږ مثبت درې او همدارنګه مخرج کې به شپږ په خپله راشي دا د مربعاتو د تفاضل په شکل تجزیه کېږي دا به شي ایکس منفي درې او ایکس مثبت درې نو راځو اوس ګورو چې د دې مخرج په کومو قیمتونو سره صفر کیږي را به شو ولیکو چې مخرج یې مساوي له صفر سره دی کله چې ایکس مساوي درې شي یا ایکس مساوي منفي درې شي نو اوس تاسو ویډیو ودروئ او په دې باندې فکر وکړئ چې آیا دا دواړه د دې عمودي مجانبونه دي او که نه دي نو که تاسو لږ فکر وکړئ دغه صورت یې هم په ایکس مساوي منفي درې سره څنګه کیږي صفر کیږي نو مونږ کولی شو چې دغه دواړه یو بل سره ختم کو یا یې ساده کو او بیا له هغې نه وروسته مونږ وګورو چې څه شی د عمودي مجانبونو په شکل پاتې کیږي نو را به شو دا ایکس مثبت درې به له دې ایکس مثبت درې سره خلاص یعنی صورت او مخرج به په همدې باندې وویشو خو دا خبره باید په یاد ولرو چې په ایکس مساوي منفي درې کې دا قوس صفر کېده نو دا ټوله تابع ورسره صفر کېدله نو دا یې ورسره په یاد ساتو چې دا عمودي مجانب کې نشي راتلی نو دا به له دې سره ختم شي دلته به موږ ته اف ایکس پلاس راشي څه شی درې ضرب دی ایکس منفي نهه تقسیم پر شپږ ضرب دی ایکس منفي درې خو له څه شي لپاره د ایکس مساوي نه وي له منفي دریو سره دې شرط لپاره نو دا د اف ایکس تابع لپاره یو بل تعریف دی چې له دې تعریف سره څه شی دی مشابه دی یا دا افاده چې دا تابع چې دغه نسبتي افاده له دغه نسبتي افادې سره معادله ده او دلته باید زه ورسره دغه شرط کېدم چې ایکس باید مساوي نه وي له منفي درېو سره ځکه دا تابع چې ده د دې مخرج چې دی یا خپله دا ټوله تابع د ایکس مساوي منفي درې لپاره نه ده تعریف شوې په دې معنا چې ایکس مساوي منفي درې د دغه تابع په ډومین کې نه دی شامل نو کله چې دا مونږ له دې څخه ساده کړو لرې که باید دا شرط ورسره مونږ په یاد ولرو او که چیرې مونږ یوازې دغه افاده راواخلو او دا شرط ورسره کېنږدو بیا دا له دې سره معادله نه ده ځکه دا خپله دا تابع چې دا ایکس مساوي منفي درې لپاره تعریف لري او زموږ ورسره عیني معادله پکار وه نو په دغه نقطه کې موږ سره تابع غیر متمادي ده اوس راځو موږ د عمودي مجانب په اړه خبره کوو نو عمودي مجانب به هغه نقطه وي چې په هغې سره د تابع مخرج مساوي صفر شي خو صورت یې صفر نشي دلته په منفي دریو سره صورت هم صفر کېده او مخرج یې هم صفر کېدلو نو را به شو وبلیکو چې د دې عمودي مجانب دا څه شی دي دا عبارت دي له څه سره ایکس مساوي له دریو سره ایکس مساوي دریو سره مخرج صفر کېږي خو صورت ورسره نه صفر کېږي نو اوس به بیرته پورته لاړ شو او هغه لومړی ځای کې به یې ورسره ولیکو چې د دې عمودي مجانب څه شی شو ایکس مساوي درې شو نو اوس دغه دوو نقطو له مخې چې موږ لاسته راوړل موږ کولی شو چې تابع د ګراف هغه سلوک وپېژنو چې دا تابع سره رقم ګراف ځان ته جوړوي که څه هم دا د ګراف د رسمولو لپاره بسنه نه کوي د لپاره باید دغه تابع کې لږ څه قیمتونه وضع کوو تر څو موږ د دې ګراف پیل او پای نقطې موږ ته معلومې شي خو کولی شي دا موږ سره مرسته وکړي بلکې داسې چل کوو راځو دلته لږ څه کوښښ ورباندې کوو چې د تابع ګراف یو څه اندازه باندې
وګورو چې څنګه جوړیږي. که چیرې زه دلته ولرم چې دا د وای ګراف او د وای محور او دا د ایکس محور، او دلته موږ ولرو چې د دې عمودي مجانب افقي مجانب دا دي. که چیرې دې ته موږ یو ووایو او دې ته موږ څه ووایو، یو پر دوه ووایو، یو پر دوه، نو دا به د دې څه شی شي، دا به د دې افقي مجانب شي، دا دې شکل سره. او همدارنګه که چیرې دا یو راواخلو 3، دا به یو شي، دا به دوه شي او دا به 3 شي. دا 3 د دې عمودي مجانب وي. نو دلته دا دې عمودي مجانب شو. نو اوس د دې تابع ګراف هر څه کیدای شي. نظر دغه دوه مجانبونو ته مونږ کولی شو کیدای شي داسې او داسې دا شکل ولري، او یا کیدای شي داسې دا دوه شکلونه ولري، کیدای شي داسې ولري چې یو هغه دا شي او بل ګراف داسې شي، او همدارنګه کیدای شي چې یو ګراف دا یو شي او بل ګراف دا یو شي. نو مختلف قسمه شکلونه دیتا اخیستل کیدای شي. همدارنګه بله خبره چې مونږ باید په پام کې ونیسو هغه دا دی چې ایکس په -3 تابع ګراف په -3 کې متمادي نه دی. یعنی دا تابع په -3 کې ایکس مساوي -3 کې قیمت نشي اخیستی، تعریف شوی نه ده. نو کیدای شي چې د دې ګراف که چیرې مونږ ولرو چې داسې یو ګراف وي، لومړی به راشو -3 نقطه به پکې وښیو. که چیرې دغه یو 2 3 دا نقطه -3 وي او د تابع ګراف دې ځای نه داسې شروع شي او داسې روان شي، نو په دې ځای کې به تابع یوه نقطه لري چې هغې کې تابع خپل تعریف نه لري. همدارنګه کیدای شي دا اوس داسې راشي، او یا کیدای شي چې دا ګراف دې ځای نه داسې پیل شي، نو دلته به یوه نقطه وي چې په -3 کې به قیمت نه وي موجود، تابع به داسې راځي. دا کیدای شي داسې راشي، دا داسې او یا داسې شي، یا کیدای شي داسې شي او داسې شي په دې شکل. نو دې لپاره چې دقیق پوه شو چې تابع اصلي شکل څه شی دی، هغې لپاره تاسو کولی شئ چې دا ویډیو ودروئ، دې کې بیا مختلف قیمتونه کیدی تر څو د دې قیمتونو له مخې صحیح دقیق ګراف تاسې رسم کړئ.